تا الله اکبر وی الله اکبر. بس علماء وی اوس به سبحانک اللهم وی. حالانکہ د رسول صلی الله علیه وسلم نه مرفوع روایات یا صریح روایات صحابه کرامو نه په دې نه دي راغلي صریح روایت چې هغوی دلته سبحانک اللهم ویلی دي. حالانکہ سوره فاتحې باره کې ښه ډېر شی روایت راغلي چې دلته به الحمدلله رب العالمین وي. خو بعض علما متاثر دي نه چې موږ دا مسله د برې نه دقه اشاره روانه ده نو موږ سبحانک اللهم وایو. بعض پکې یو دلیل ښیي وي حدیث کې راځي چې کله به رسول صلی الله الله اکبر ووایي اولنی د هغې نه بعد به حمد او ثنا ووایي. څه به ووایي؟ نو ځکه موږ سبحانک اللهم وایو. نو د الحمدلله کې څه دي؟ حمد او ثنا نه ده، خو مراد تیم دقه دی. لکه اوس ګوره ته په مانځه ودرېږي فرض مونځ باندې تا وایي الله اکبر سبحانک اللهم دې ووایي بیا دې سوره فاتحه ووایي الحمدلله رب العالمین. ما بل کس ته ووایي چې یاره ما پلانې ولیدو او ولي سبحانک اللهم ووایي بیا حمد ووایي نو حمد نه مراد زما دلته څه دی؟ سوره فاتحه حمد نه دی بلکې د هغې یو نوم دی سورة الحمد. حمد او ثنا د الله. نو دغه حدیث نه استدلال کمزوری دی. راجح طریقه د دلایلو په رڼا کې ده. موږ دلایلو ته ګورو د دې نه متاثره کېږو چې کوم علاقه کې خلک څنګه لیکیا دي. جمهور العلما د امت اکثر علما د هغوی دا قول دی او په دې دلایل دي چې کله ته الله اکبر الله اکبر نو بیا به ته سوره فاتحه شروع کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. او په دې ډېر زیات حدیثونه دي. زه به د صرف یو څو ذکر کوم. لکه یو دا حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما صحیح بخاری کې دی انه صلى على جنازه. هغه یو پیر جنازه باندې مونځ وکړو امامتي هغه کوله فقرأ بفاتحة الكتاب نو سوره فاتحه یې ووایي. بیا یې ملګرو او دی په زور ووایي په جهر سره یې ووایي وی لتعلموا انها سنه. وی دا مې دې لپاره به زور ووایي تاسو ته پته ولګي چې دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم وه. دا طریقه د چا وه؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. ښایي یو روایت کې ورسره دا هم راځي وسوره سوره فاتحه وي ورپسې وړوکې سورت وي. نو که چېرته تاسو د جنازې په منځ کې په سوره فاتحې پسې وړوکې سورت بل وي نو هېڅ خبره نه ده. دا هم جایز دي که کله ناکله سړی دې شي. بل هغه حدیث دی عام رسول صلی الله علیه وسلم وی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. دا هغه چا مونځ نه کېږي چې سوره فاتحه پکې ونه وایي نو دا هم مونځ دی. جنازه مونځ نه دی دا هم مونځ دی. دغه شان حدیث د ابو امامه امام نسائی راوړی په هغې کې دا شتي. ام شریک رضی الله عنها روایت ته امام ابن ماجه راوړی. دغه شان الفاظ دي پکې وی امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. موږ ته رسول صلی الله علیه وسلم امر کړی چې په جنازې کې به سوره فاتحه ووایي. جابر رضی الله عنه وی امام حاکم دا روایت راوړی دی امام احمد راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د جنازې مونځ کو سوره فاتحه پکې وایي. د احنافو د مذهب غټ علما محققین هغوی هم دا خبره کوي چې سوره فاتحه په ډېرو دلایلو سره ثابته ده. چې ثابته ده ما ورته ولې نه وایي؟ او که دې ته راشو چې یاره نه د الله حمد ویل غواړو نو الحمدلله رب العالمین د الله حمد نه دی او سبحانک اللهم ویل دي کې دا نه دي ثابت. هسې سینه زوري که سړی کوي جدا خبره ده. په صحیح حدیث کې مرفوع روایتو کې صریح روایتو کې د دې ذکر نه دی راغلی. نو الحمدلله رب العالمین به ووایي او که چېرته صورت ورسره لنډ وی او وخي ویلی شي. د هغې نه بعد بیا الله اکبر. الله اکبر چې دی ووایي اوس به درود وایي. حدیث کې راغلي دي او شیخ البانی رحمه الله احکام الجنایز کې هغه حدیث صحیح کړی هم دی چې د رسول وسلم دا طریقه وه هغه به د دویم تکبیر نه بعد په رسول وسلم باندې درود وایي. اوس درود کم الفاظو سره ویل غواړي دې باره کې څه دلیل نه دی راغلی. غوره طریقه د درودو دغه ده دا کوم چې موږ په دې اخرني تشهد کې وایو
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أو كبل طريقة بعد درود هم سيدي هو طريقة دغدا ورا دغدا أو كنور ربنا طريقة دوي هم سيدي. أو كسرف دادي ويش اللهم صل على محمد صرف دادي وي کافی به کې نه به کافی کافی شو ځکه چې مقصد څه دی هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دي. درود چې دی وی د هغې نه بعد بیا الله اکبر وی الله اکبر دا دریم تکبیر دی. د دې نه بعد به دعاګانې غواړي د دې نه بعد به دعاګانې غواړي او دعا مړي له غوښته ما تېر شوي درس کې څه دا خبره کړې وه په جنازه کې دا رکن دی. ولې رکن دی؟ ځکه چې جنازه دې لپاره ته سپارښ وکړې د مړي لپاره او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم امام ابو داود دا حدیث راوړی دی اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء چې کله تاسو مړي باندې د جنازې لمونځ کوئ نو ډېر په اخلاص سره د هغه دپاره دعاګانې غواړئ. او دا زمونږ دا کومې جنازې چې نن سبا دا موږ وینو او هغه د سیکنډونو د منټونو په حساب کې منټ دوه کې جنازه ختموي. زه خو حیران یم چې دې کې درود کم ټیم کې وویلی شو دې کې فاتحه یا سبحانک اللهم که څوک وایي یا دعا کم ټیم کې وشوه الله اکبر الله الله السلام علیکم ورحمت څو سیکنډه کې. حالانکې دا سفارش دی الله ته موږ سفارش کوو چې یا الله دا پلانې وبخه نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي دعا په اخلاص سره وغواړئ د زړه د کومې نه دعا وغواړه الله ته فریاد وکړه چې یا الله وبخه دا د زموږ باندې حق دی د دې مړي نو دې ټیم کې ځان خلاصول نه دي پکار دا رواج دی بیا چې بس زه جنازې له راغلی ومه نه ته چې د کور نه راوځي که نه زما دا خبره یاده کړې ګوره د کور نه چې راوځي په دې نیت سره راوځه چې زه ځم الله ته سپارش کوم د دې پلانې دپاره بیا به ته دعا د زړه نه غواړې خو که ته د کور نه په دې نیت راوځي چې زما جنازې له راغلی و ځکه ورځم یا خپلوانو کې دی نسب کې دی کلیوال دی او عبادت طرف ته دې سوچ نه نو په دې خو اجر تا ته د سره نه میلاویږي ستړی شو کیدای شي ګناه راته میلاو شي ځکه چې عبادت ته خالص د الله لپاره ونکړو ته په دې نیت راوځه پلانې چېرته روانې جنازې له څه مطلب دی د جنازې زم مطلب دی چې زم الله ته سپارش کوم چې دا سړی وبخي ځکه د هر ځای چې د هر مسلمان به دا ارماني چې دې مسایلو نه خبرې شر دا دی چې زما جنازه چا داسې وکړی چې هغه الله ته ډېر فریاد وکړي او هغه الله ته سپارښونه وکړي. زه تاسو نه دا سوال کوم دا کومې جنازې چې په سیکنډونو کې کېږي تاسو کې څوک دا غواړي چې زه مړ شم او داسې جنازه دې زما وشي موږ یو کس هم نه غواړو موږ دا غواړو چې کله زه مړ شم او یو خو دینداره سړی هغه مخې ته شي جنازې ته چې د الله په نیز قدرمني او هغه بیا ښایسته دعاګانې وغواړي او الله ته وایي چې الله دا پلانې وبخه دا زموږ د ټولو ارمان دی. نو دا اوس چې موږ ژوندي یو او زموږ مخې ته څوک پروت دی په کټ کې مړ نو د هغه دا ارمان و په دنیا کې چې زما دپاره خلک دعاګانې ډېرې وغواړي نو ما ورته د هغه دپاره ولې بیا دعاګانې نه غواړو او دې کې غټ کردار هغه د هغه مولیانو صاحبانو دی چې خلک یې په دې عادت کړي دي. نو اوس که ته مونځ لږ د جنازې مونځ دې لږ اوږد کو نو هر یو کته به راګوري چېرې دا خو مونځ یې اوږد کو وجه د هغې یو دا ده چې دا خلک په دې مسله چا پوه کړي نه دي. لکه یو ملګري دا وي ما جنازه کې امامتي ورکړه نو دعاګانې به پکې ډېرې وغوښتې نو وخت د خپل وخت نه لږ زیات شو نو یو کس پکې دا وایي که څه مونځ دې کوو لکه دی اوس د خپلې ټکي ته سوچ نه چې زه څه ووایي په مانځه ولاړې هغه مطلب دا بل مونځ ورکړه نو دا مونځ نه دی عادت شوي نه دي دې سره ځکه چې هلته رواج د قشان روان دي. زموږ یو ملګری د ما هغه یو ځای قرآن یاد کړی بیا هغه لاړ ملک ته هلته یي نو هغه ویي
یو ورځ وی جومات مولوي صاحب راغلی، زه اولني صاحب کې ولاړم، اوس ورمخکې شوم لمانځه ته. ښکلی لمونځ کوو په ارام، څنګه چې دلته کېږي، څنګه چې د رسول وسلم په حدیثونو کې په ارام لمونځ. نو دغه شان وی ما ته یو کس وي چې کله ما سلام وګرځوي، ستا خو وي سم د وابیانو لمونځ شروع کړی، یعنې په مانځه کې هم دا شتي چې دا د وابیانو لمونځ دی، دا د غیر وابیانو لمونځ دی. صرف په څه باندې د وابیانو لمونځ شو؟ چې په دمه و، منډه نه وه، په دې د وابیانو لمونځ شو. نو دې خلکو ته ګناه شتي او دې خلکو ته ګناه نشتي. نشته ورته په دې باب کې چې دا عادت کړي دې لمونځ سره دي، چې دغه ډزه ډوزه ډزه ډوزه ډزه ډوزه. اوس ته د صحیح لمونځ سره عادت شوې، او دا تجربه به د مسافرو ملګرو ډېرې چې لکه دې ملک ته راغلې او دلته ته دې لمونځونو سره عادت شوې، کلي ته چې لاړ شي هغه لمونځونو ته له خوند درکوي؟ ولې نه درکوي؟ ته د دې سره عادت شوې. نو که چېرته مونږ د اول نه دا خلک د دې لمونځ سره عادت کړی وی چې لمونځ به په ارام کې، په اطمینان سره به یې کې، په سکون سره به یې کې، دا د الله سره جرګه ده. نو که بیا موږ پکې څه کمی کوتاهۍ کولی، نو د عوامو به موږ ته ویلی چې دا څنګه لمونځ ته وکړو، موږ له دې سې امامتي راکړه چې دا لمونځ پکې خوند وکړي. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او الله دې موږ په دین باندې پوه وکړي. نو جنازې له چې ورځي په څه نیت ورځي؟ چې سپارش کو. نو چې سپارش کې بیا به دعاګانې ډېر او د زړه د اخلاص نه وایي. مشهوره دعا چې کومه موږ وایو هغه دغه ده، اللهم اغفر لحینا. هغې باندې ما تېر شوي درس کې خبره کړې وه او دعاګانې ډېرې زیاتې راغلي دي. هغې دپاره زما درسونه واورئ، د رحیق الازهار شرحه موږ ختمه کړې وه نږدې ورځو کې، او دغه کتاب کې ډېر شی دعاګانې. نو هره دعا چې دې ووي مقصد څه دی؟ مقصد د مړي دپاره دعا ده، بس د مړي دپاره دعا مقصد دی، که هغه هره دعا دې پکې وي. بله مسله دا اهمه مسله ده چې کله ته جنازه کې، نو دا به په جهر سره کې که نه په پټه به یې کې. تاسو به اورېدلي لکه بعض خلک چې جنازه کوي نو هغه سوره فاتحه او دعاګانې په زوره وایي، عامه طریقه دا دی چې په پټه یې وایي. دلته خلاصه د دې مسلې هغه دا واله چې اکثر طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم هغه دا و چې هغه به جنازه په پټه کوله، کله نه کله په زوره کړې ده. دلته اوس موږ سره روایت تیر شو، عبدالله ابن عباس په زوره کړې وه. ولې؟ وی چې تاسو ته پته ولګي چې دا طریقه ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله نه کله په زور او په جهر سره جنازه کړې ده، د دې دپاره چې شاته ملګري طریقې زده کړي. او که تاسو هغه دعاګانې وګورئ که نه کوم چې حدیثونو کې راغلي دي، صحابه کرامو چې رانقل کړي دي جنازې دعاګانې، نو اکثر دغه وي موږ په رسول الله وسلم پسې ولاړو په جنازه کې او هغه دا دعا وي. نو دی څنګه واورېده؟ هغه جهري و. خو دلته ورسره دا مسله یاده کوي، همیشه جنازه جهري کول دا راجحه طریقه نه ده. غوره طریقه دا ده چې اکثر به په پټه کې، کله نه کله به جهرن کې، چې کله تا ته پته چې شاته خلکو ته د جنازې طریقه نه ورسېدې به که نه. لکه اوس ته یو علاقې ته ورلې، اول پیر ورلې هغه علاقې ته، چا راته وي چېرې زموږ جنازه ده ته ورمخکې شه، او تا ته پته دی چېرې د دې علاقې د خلکو سره دومره علم نشتي، یا د جنازې په منځونو کې دوی غلطیانې دي، کوتاهیانې، او تا جنازه په جهر سره وکړه، دا طریقه و د رسول صلی الله علیه وسلم. خو یو علاقه کې خلک پوهه دي جنازې طریقه او ته معلومه ده، نو بیا جنازه په پټه کول پکار دي، او جنازه په پټه کول دا د رسول صلی الله علیه وسلم اکثر طریقه وه. د هغې نه بعد سویم تکبیر دی څلورم. تیر شوي درس کې موږ دا مسله ذکر کړې وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم عامه طریقه دا وه چې څو تکبیرونه به یې کول؟ څلور. اوس د څلورم تکبیر نه بعد به څه کې؟ نو دې کې بعض علماو لکه مشهوره خو دا دی چې موږ کله الله اکبر الله اکبر بیا موږ څه کوو؟ سلام ګرځو. دا طریقه صحیح ده. یو بله طریقه هم شتې، او د هغې مبارک یو روایت دی،
صحیح روایت ته امام بیهقي راوړی دی. عبدالله ابن ابي اوفا رضی الله عنه د هغه مبارک راځي د صحابي دی چې هغه یو پیر جنازه کوله او د څلورم تکبیر یې ووایي. کله چې د څلورم تکبیر ووایي نو بیا لږ ساعت ولاړو دعاګانې یې غوښتې بیا سلام وګرځاو. نو که چېرته څوک داسې وکړي لکه دریم تکبیر نه بعد خو موږ دعاګانې وغوښتې که نه بیا وي الله اکبر اوس دا څلورم تکبیر دی د دې الله اکبر نه بعد بیا څه دعا وغوښته او سلام یې وګرځاو دا هم صحیح دي دا طریقه هم ثابته ده. او سبحان الله ګوره بیا که خبر رالی چې مقصد د مړي دپاره دعاګانې دي نو که د څلورم تکبیر نه بعد د دعا غوښتلې ده خو د مړي سره یې ښه کړي دي او ثابت هم ده نو چې ثابته ده نو دواړه طریقې شتي. په څلورم تکبیر پسې سم د سلام ګرځول یا په څلورم تکبیر پسې څه دعا ویل او بیا سلام ګرځول دا هم ثابت دي ولله الحمد. کوم ځای کې چې مسله په ډیرو طریقو سره ثابت وي نو بیا ویل پکار دي چې او په ډیرو طریقو سره شتي لکه څنګه چې موږ د تکبیراتو مسله په اخرني درس کې ذکر کړې وه. ښه د هغې نه بعد به سلام ګرځې. سلام ګرځول رکن دی لکه منځه ته چې موږ ورننوځو په څه ورننوځو په تکبیر تحریمي سره وځي ته به څه په سلام سره دا خو رکن دی. تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم د حدیث کې راغلي نو سلام به ګرځې. بیا دوه طریقې دي د سلام د ګرځولو. یو طریقه دا ده چې دواړو طرفونو ته به سلام ګرځې السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله. بله طریقه دا ده چې صرف په ښی طرف ته سلام ګرځې السلام علیکم ورحمت الله. او دواړو طرفونو ته ښه دلایل شته لکه حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د امام بیهقي راوړی دی چې د رسول الله وسلم طریقه دا وه چې د جنازې نه به یې سلام داسې ګرځو لکه څنګه چې د فرض مانځه نه ګرځوي. د جنازې نه سلام د فرض مانځه نه موږ څنګه ګرځو دواړو طرفونو ته. په بل حدیث کې راځي د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی امام دارقطني امام حاکم راوړی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى على جنازه رسول الله وسلم یو پیر په جنازه باندې مونځ کو فكبر عليها اربعا نو څلور تکبیرونه ووي وسلم تسلیمه واحده او یو طرف ته سلام وګرځو. دواړه شتي الحمدلله. که ته یو طرف ته سلام ګرځې او که ته دواړو طرفونو ته سلام ګرځې. که په داسې امام پسې د لمونځ وکړو چې هغه دواړو طرفونو ته سلام ګرځي ته به یو طرف ته ګرځې ولې به دواړو ته ګرځې امام تابعداري وکړي. او که امام یو طرف ته سلام وګرځو ته هم یو طرف ته سلام ګرځې ځکه چې ته به د امام تابعداري کوي. نو بعض خلک موږ لیدلي دي چې په دې خبره مطمئن دي چې سلام یو طرف ته دی نو هغه کله په هغه امام پسې شاته لمونځ وکړي چې هغه دوه سلام وګرځوي نو دی یو کوي. یا بعض هم داسې لیدلي دي چې هغه په دې طریقه دی چې دواړو طرفونو ته سلام ګرځوي نو چې کله به داسې امام پسې لمونځ وکړي چې هغه یو طرف ته سلام ګرځوي دی پسې بیا د بل طرف ته خپله وګرځوي. نو دا خو د امام پوره تابعداري نه شوه که نه چې امام یو سلام وګرځو موږ به یو سلام ګرځو. که امام دوه سلامونه وګرځول موږ به دوه ګرځو. او که ته امام وې نو بیا کمچې کوې که یو طرف ته سلام ګرځې او که دواړو طرفونو ته سلام ګرځې. الحمدلله دواړه ثابت دي. بله مسله که د جنازې څه تکبیرونه نه پاتې شي بیا به څه کوي. لکه ته را روان وي جنازې له چې رالي امام دې په دریم تکبیر کې راګیر کو یا دې په دویم کې را لاندې کو یا په آخرني تکبیر کې. اوس به څه کوو موږ سره ګوره قانون دی حدیث کې راځي رسول الله وسلم وایي ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتحوا. څومره مونځ چې تا ته میلاو شو هغه وکړه کوم چې دنه پاتې شوی دی هغه پوره کړه. دا موږ سره قانون دی د جنازې په منځ کې د کسوف او خسوف په منځ کې د استسقا په منځ کې فرضي منځ کې تراویح کې تهجد کې هر ځای کې موږ سره دا قانون دی چې کوم مونځ تا سره تا د امام سره را لاندې کو هغه وکړه کوم چې پاتې دی هغه پوره کړه.
نو ته اوس رالې امام دې را لاندې کو په دویم تکبیر کې، نو امام په څه کې لګیا دی؟ په درودو کې لګیا دی. ته به څه کوې؟ ته به سوره فاتحه ووایې، بیا هغه تکبیر وکړو، هغه دعا کوي، ته به څه کوې؟ ته به درود ووایې، بیا هغه تکبیر وکړو، سلام یې وګرځوو، ته به څه کوې؟ ته به دعا غواړې، بیا به تکبیر وکړې، بیا به سلام وګرځوې. او ته د امام سره په دریم تکبیر نه بعد شریک شو، نو هغه دعا غواړي، ته فاتحه وایه، بیا هغه تکبیر وکړو، سلام یې وګرځوو، ته درود ووایه، بیا تکبیر وکړه، بیا دعا وغواړه، بیا تکبیر، بیا سلام وګرځوه. ورسېدی به که نه یې رسېدلی؟